د الله تعالی د پیغمبر د گاونډي سره څه سلوک عام طور باندې گاونډي زمونږ نه تنگ دی او گاونډي موږ په کډې کولو باندې مجبور شوی کړی دی چې زما د خوانه لړ شي د الله د پیغمبر د گاونډي سره سلوک سو صحیح حدیث نه ثابت ده د الله تعالی د پیغمبر په خوا کې یو بډای اوسېږي هغه چې خپل کور ټول ګن بلا جمع کینو د الله د پیغمبر کور ته راو غورځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت نه دی کړی هغه ته ردی بدیم نه دی ویلی یو څو ورځې چې دا کار ونه شو نو د الله پیغمبر ته پوښتنه کو چې دا څه وجه ده چې دې زنانه به ګن بلا راټولولو زما کور ته به راغورځولو ما جارو تیار کړی و چې دې دا ګن بلا وغورځوم خو دې ته مې اوب قدرم نه ویلې چا هغه خو بیمار شوی ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس داغه تپوس لراځي ابه تډیر ورځې نخ کارې دي نو استاد تپوس لرالما هغه پسترګو کې اوخ کړاله بلا اختیار یو پرمال چې دا دین د الله ډیر لوی دین دی او ته د الله ډیر لوی عظیم نبی او دین د اخلاق او دین دی نو ماته کلمه وایا د جن په دې اخرو مرحلو کې ستا په امتیانو کې شامل شمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پیری فرمایلی دي چې والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن زما دې په خدای قسمی چې دا سړی مؤمن نه دی دا زنانه مؤمنه نه ده تپوس ته وشو د الله پیغمبر دا څوک دی چې منظم کوي روزم نیسي زکات مور کوي حج لمزي او بیا مؤمن نه دی نو د الله پیغمبر فرمایل دا هغه سړی دی چې لا یامن جاره بوائقه چې د گاونډي د شرارتونو نه په امن نه دی دا صحیح مؤمن نه دی صحیح مؤمن جوړېدل غواړي نو په حقوق الله باندې به عمل کول غواړي او حقوق العباد به خپلول غواړي